سمیع سادات وایي طالبانو یو ستر ګام اخیستی دی. جنرال سمیع سادات وایي طالبان باید د پاکستان لاره بنده وساتي. هغه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي څخه یې غوښتنه کړې چې باید هیڅکله هم له پاکستان سره خپلې اړیکې ښې نه کړئ او مه یې ښې غواړئ. هغه ویلي پاکستان تل دوه مخی دی. هغه چې کومه ژمنې له موږ سره کړې وي هغه یې هم پوره کړې نه دي. بیرته په شا تګ کوي او تاسو سره چې کومه وعدې کړي دا به هیڅکله هم هغوی پوره نه کړي او په خپل وعده به کلک ونه درېږي. سمیع سادات ویلي طالبانو څخه مې غوښتنه دا ده چې باید پاکستان باندې لاره بنده وساتي. که په رښتیا هم طالبان غواړي چې غچ واخلي دغه کار یې ستر ګام دی او دغه کار یې زه ستایم چې پر طالبانو باندې هغوی دروازه وتړله او دوی لوی دیوال ووهه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی حکومت لوړ پوړی چارواکی سمیع سادات په یو تازه څرګندونه کې ویلي چې طالبان باید د پاکستان لاره بنده کړي. سادات په دې باوري دی چې پاکستان د طالبانو لپاره هیڅکله هم ښه کېدلی نشي. هغه ویلي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راولي نو باید د پاکستان سره خپلې اړیکې محدودې کړي او دغه لاره بنده کړي. د پاکستان ملاتړ د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي. سمیع سادات د طالبانو د حکومت د چلند په اړه هم خبرې کړي او ویلي دي هغه دیوال چې دوی وهلی باید هیڅکله هم ړنګ نشي. که هغه دیوال ړنګ شو نو طالبان به هم خطر کې شي او افغانستان ته به هیڅکله هم سوله رانشي. هغه ویلي هغه دیوال د هر څه مخه نیولې ده. که چیرې دغه دیوال ړنګ شو نو افغانستان کې به بیا جګړې دوام پیل کړي. پاکستان یو شرعي هیواد دی او په نړیواله کچه هم باید دغه هیواد په شرعي توګه وپیژندل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې.